بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې. جاویدا او جاویدا زر راوځه. ترانه مهلکه څنګه دروازه ماته نور خبرې پرېده زر راوځه. الا دا څه بد حال دی راخسته خیرات خو به وي خیرات لکه مشو له سهاره راځي ارمان ورک دی ارمان. دا څه وایې ارمان ورک دی هغه هم له سهاره تر اوسه په دا غرمه ورپسې ګرځې. زه له ډېره وخته پسې ګرځم او د کلي هر ځای مې پسې لټ پلټ کړ خو هېڅ مې پیدا نه کړ. خدای مکه چا برم ته کړی نه. خدای به خیر کړي ته لږ حوصله وکړه او ما فکر ته پرېږده. هسې نه موږ فکرونه کوو او ارمان رانه څوک لرې بونه ځي. راځه چې پسې وګرځو او یا مسجدونو کې اعلانونه وکړو. زه هم په همدې فکر کې یم او لګیا یم چې په اسانه تر ارمانه پورې ورسېږو. چې هر څه کوو باید چې زر یې وکړو ځکه ځنډ کول خنډونه ډېروي. ته راځه لاړ شو مسجد کې اعلان وکړو ګوندې چا لیدلی وي او یا که یې وویني مسجد ته به یې راولي. بچی ولې ژاړې؟ مور او پلار دې چیرته دي؟ صبر قربان دي شمه مه ژاړه. کاکا جانه د کور لار رانه غلطه شوې ده نه پوهېږم چې اوس څه وکړم او پر کومه خوا لاړ شم. بچی ژاړه مه د کومې خوا نه راغلی هغه طرف درته معلوم دی؟ نه پوهېږم چې له کومې خوا راغلی یم اوس لار بیخي راڅخه ورکه شوه. نوم دې څه شی دی؟ ارمان د پلار نوم دې یاد دی؟ د پلار نوم نه راځي. ته اوس غلی شه زه د پلار پیدا کوم. دا کلچې ونیسه. صبر ژاړه مه بچیه. آفرین دغسې کلچې وخوره بچیه انشاءالله پلار به دې پیدا شي. چې اوس د دې ماشوم سره څه وکړم؟ نه خو ورته د خپل پلار نوم معلوم دی او نه ورته د خپل کور ادرس. څه ورسره وکړم؟ ته صبر چې یوه خبره را په یاده شوه دغه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مهرباني د پولیس یو سل 19 مرکز دی څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ وعلیکم سلام مدیر صاحب ګلمیر یم د چندړ کلي څخه. څنګه مو زنګ راوهلی او څه خدمت مو کولی شو؟ ما دلته یو ماشوم پیدا کړی چې نه ورته د خپل پلار نوم زده دی او نه ورته د خپل کور ادرس معلوم دی. په رادیو مې اورېدلی وو چې که کومه داسې پیښه وشي نو موږ باید د 109 شمېرې ته زنګ ووهو. ما هم په دې خاطر زنګ ووهه تر څو پوه شم چې اوس څه وکړم. سمه ده زه ستاسو شمېره اړوندې ولسوالۍ ته ورکوم. انشاءالله هغوی به در سره اړیکه ونیسي خپل ځای ورته وښایه ماشوم به در څخه واخلي موږ به یې د خپلوانو او دوستانو په پیدا کولو کې انشاءالله پوره همکاري وکړو. ښه اوس راته ووایه چې څه وکړو؟ ته له خلکو پوښتنې په مسجدونو کې اعلانونه او هره خوا وګرځېدو باقي پاته څه دي؟ والله زما هم نور فکر کار نه کوي او خدای مکه بل رقم فکرونه مې مغزو کې ګرځي را ګرځي. خلو په خیر خلاصوه الله به خیر کړي. دومره زر حوصله مه بایله لا خو ورپسې ډېر ګرځېدل پاته دي. زه فکرمن ځکه یم چې یو ماشوم څنګه دومره لږ وخت کې دومره ډېر مزل کړی. ارومرو یا چا تختول او یا چېرته اوبه وړی.
السلام علیکم. له ډېره وخته مې درته فکر دی چې کله یوې خوا ګرځئ او کله بلې خوا. خیریت خو به وي. بابا جانه داسې خبره ده چې زموږ نه یو ماشوم ورک شوی. د هغه په لټه کې ښکته او پورته ګرځو، خو لا تر اوسه مو پیدا کړی نه دی. ښه نو لکه هغه مسجد کې اعلان هم تاسې وکړ؟ هو یوازې دې خوا مسجد کې نه، کوزه بره په ټولو مسجدونو کې مو اعلانونه وکړ، خو نتیجه یې لا صفر ده. که خفه کېږې نه نو یوه خبره مې درته کوله. ولې به خفه کېږم بابا جانه، خبره کوه. خبره مې دا کوله چې زه رادو ډېر اورم. په رادو کې مې دا خبره ډېره اورېدلې وه چې که خدای مه کړه داسې کومه پیښه پیښیږي نو تاسې باید 119 شمېرې ته زنګ ووهئ، نو هغوی به ستاسې ستونزې د حل کولو پوره کوښښ کوي او پوره په ډاډ سره به در سره مرسته کوي. تاسو هم داسې وکړئ چې 119 شمېرې ته زنګ ووهئ، ګوندې ستونزه مو حل شي. ښه چې داسې ده نو همدا اوس به ورته زنګ ووهو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مهرباني د پولیس 119 مرکز دی. څو غلط مزاحم اړیکه نیولې. زه جاوید خبرې کوم له جودر کلي نه. څنګه مو زنګ راوهلی او څه خدمت مو کولی شو؟ زموږ یو ماشوم ورک شوی، مال چې د هغې پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي. سمه ده، زه ستاسو شمېره اړوندې ولسوالۍ ته ورکوم. هغه به له تاسو سره اړیکې ونیسي. تاسو به هغوی ته د ماشوم مشخصات ووایئ، نو هغوی به د ماشوم په پیدا کولو کې در سره مرسته وکړي. ښه سمه ده، موږ به په تمه یو. بابا جانه خدای دې ډېر ښه در سره وکړي چې یوه ښه لار مو راوښودله. زوی جانه دا خو زموږ فرض دی چې د یو بل سره مرسته وکړو او سمه لار ورته وښایو. ارمانه بچی را تر غاړې وځه. الله ډېر دې وکړولو بچیا، چېرته تللی وې؟ په رښتیا هم ډېر وکړېدلو. دا خو دې د بابا جان کور ودان وي چې د 119 شمېرې په اړه یې راته خبر راکړ، که نه نور به م لا څونه کړېدلو. رښتیا هم چې د 119 ادارې والا راته کار اسانه کړ او نو نور کړاوې وژغورلو. لږ وروسته به ورته د مننې پیغام ولېږم. بالکل چې حقدار دي. ما ته چې نور کومه ستونزه پیښېدله زه به د 119 شمېرې سره اړیکه نیسم. هغه که د څه شي ورکېدل وي، اختطاف وي، ترافیکي پیښه وي، او که د هر څه ستونزه راته پیښه وي، زه به 119 شمېرې ته زنګ وهم. 119 شمېره زنده باد.